اهل تشهیر سره تعلق ساتو. 3 میاشتو نه ما هو الحمدلله اهل سنت ترولم. ما والد صاحب مورزه کړی و، هغه 11 ورځې مخکې وفات شلو شي لاړه د دنیا نه. تاسو موډریټرانو ته ما کېنوو به ما دی لا یو ته به کېنوو تاسو ته هغه خپلو کوم چې زمونږ مولیان دي هغې نه یې ړم و د هغې ته به یې بد ویلو ځکه هغې ټولو په مونږ د کوپر کاپرانو دغه لګولی دی. خو تاسو لا یو ته به مونږ کېناستون هغه ما تاسو لا یې نه دومره مطمئن کړی و چې هغه وایي دې ما چې کې د سره زه یو دوه خبرې کوم هغه اهل سنت تیار و چې راشي. خو تاسو موډریټرانو ته زه 3 میاشتو ناست یم. علي جان زړه ما درته ګیله من کوه په الله قسم دا به ایمان له دنیا نه تللی دی ان شاء الله. تاسو موډریټران باندې چوته الهي ته چې زه وزره خبرې وکم زما والد زه په پات شو د دې دنیا نه هغې ته چې لاړو تاسو موډریټرانو د وجې هغه بل چا سره کېناستو نه ما له نور اهل سنت مولیان راوستو نه منله هغه وایي چې د سره کېنم تاسو لا یې ته روجې نه دي خو ما کېنولی ده. خو تاسو موډریټرانو زه نه چوتولم د مینتونه مې کول په دې کمنټونو کې مینتونه مې کول چې ما لا یې ته چا لا یې ته نه چوتولم تاسو موډریټران موډریټرانو لا یې ته نه چوتولم قسم به خدای د تپوس ته دې کسانو نه وکړې مینتونه مې دلته کړي کمنټونو کې یو له انبوکس ته تللی یم تاسو ته مې میسیج نه کېږي انبوکس چې رابطه نه کېدله یو پسې تللی یم چې خدای ته وګورم ما د والد صاحب ما اوچت کړې تاسو یو کس زه نه اوچتولم دوره ته تیار شوم چې کنځه مې وکړه د کمنټونو کې چې کېدای شي ما چوت کړي کنځه مې پکې وکړه د دنیا کنځه مې وکړه بدې ردې مې ویل چې ما اوچت کړې بدې ردې مې ویل چې ما اوچت کړې کنځل مې وکړه د موډریټرانو ته. صرف ته یو سوال ته کوم د موډریټرانو ته علي جان ملامت بالکل ملامت الله اکبر الله اکبر بالکل ملامت 3 میاشتې مسلسل شکار سره ورد الرسالة علي جان سره یو بل مولانا ته کېني من نشته هغه ته مې په لایو کې هغه ته کېناستم هغه ته مې مینتونه وکړه کار سم مې زما د کالم علي جان غواړي یو څو خبرې درسره وکړم زړه دې مطمئن کړه د اوبه دې خوا کې شته د اوبه وچېږه اوبه دې سره پاتې ادیوبه اوبه دې خوا کې شته اوبه وچېږه جی محترم علي جان د زړه سره الله جل وعلا ويقول لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا وهو مولانا. هر تکلیف و مصیبت چې راځي دا د الله جل وعلا له طرفه راځي. الله جل وعلا دې تاسو ته صبر درکړي ولې مرجاني ته دی وایي ورته قاري صاحب ته د صبر دعا کوي چې الله دې مرجاني ته صبر ورکړي الله دې تاسو ټول فامیل ته صبر درکړي او د تاسو والد صاحب چې کله وخت له دغه خپل عقیدې نه چې د فقط دومره ویل دي چې زه د خپل عقیدې نه بیزاره یم نور به الله جل وعلا له سره په خپل نیت معامله کوي ورسره. ګوره دا ته زړه مه درته کموه یو چا چې په خپل زړه کې په نیت کې له کفر نه نفرت وکړل له شرک نه نفرت وکړل له نارواو نفرت وکړل الله په امغه نیت معامله ورسره کوي چې ته په کوم نیت باندې مړ شوی یې. اوس دا یو مثال درکړم یو په بخاري شریف کې روایت ده یو سړی 9 نیوي مړی کړي ول دی لاړل په توبه پسې لاړل نو په یو ځای کې یو اخوان په مخه باندې ورغلی و چې ملا نه و بس هسې نوم دې ملا ورپورې و هغه ته یې وویل وایي 9 نیوي مړي مې کړي دي آیا د ما دپاره توبه هغه ورته ویل وایي نه نسته نو له دې نه یې سر پرې کړی وایي زه د سلام پرسې نسته توبه نو تانم نو اوس په لارې روان ده الله جل وعلا روح ځینې واخیسته کله چې ملایکه و روح ځینې واخیسته نو په دغه وخت کې الله جل وعلا اوس د ده نیت ته وکتل ته پوهېږي چې الله بخښنه ورته وکړه الله بخشش و مغفرت ورته وکړل په څه خاطر چې د ده نیت په توبې پسې روان و په توبې پسې ګرځېدل نو کله چې یو څوک پښیمانه شو نادم شول په توبه پسې وګرځېدل الله په همغه نیت معامله ورسره کوي په ورځ د قیامت فقط اوس دعا ورته کوه استغفار ورته غواړه ځان ورته صدقه جاریه جوړ کړه مورجانې ته دې ووایه چې الله جل وعلا حقیقي دین ته راسه د اهل بیتو حقیقي دین ته راسه په کور فامیل کې نور خلق وي هغو ته ووایه په دې باندې زړه مه خفه کوه چې پلارجان مې له دنیا نه لاړل
نو پلارجان خو به دومره ویلي چې له خپلو ملایانو بېزاره یم، دومره خو به ویلي جی جی دومره خو به ویلي چې زه قرآن اصلي قرآن او اصلي اهل بیت دغو عقیده منم، دومره خو به ویلي وي. جی دا هر څه موافق کړي وو دي، خو هغه تاسو سره لږ خلاص دا مؤمن مړ شوی ده، دا مؤمن مسلمان مړ شوی، زړه مطمئن کړه، زړه مطمئن کړه. داسې له ما سره کلمه د شهادت نه ده ویلي، زه دا د اوس مؤمنانو مسلمانانو د ده دپاره تکبیرات چالو کوم چې الله جل وعلا د قبر له انوارو ورته ډک کړي. دا د وګوره د ده دپاره او د تا د زړه د اطمینان دپاره غوږ شه ورته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. علي جان الله جل وعلا د تاسو د والد صاحب ایمان قبول کی او الله جل وعلا د مغفرت ور نصیب کی او الله جل وعلا د ورځ قیامت د اهل بیت او شفاعت نصیب کی او الله جل وعلا د تاسو ته استقامت در نصیب کی. مرجان د اهل بیت او حقیقي عقیده او ایمان هغه ماشاءالله موږ مشرور دی هغه موږ ټول پوهې کړي، مشرور مرحله سنت لومبه هغه کلمه ویلې الحمدلله. خو زموږ والد صاحب پاتې و، زموږ والد صاحب پخوانۍ زمانې ولا و ډېر زیات کلک انسان، والله دې مغفرت نصیب، ډېر کلک انسان هغه یو پاتې و. څونه نیکبخته انسان یې، څونه نیکبخته انسان یې چې د تا په لاسونو باندې د خپل والد صاحب د الله جل وعلا حقیقي دین ته راغلی، څونه نیکبخته انسان. قاری صاحب تاسو چې کوم موډریټرون دي هغې نه مو تاسو نمبر مو وغوښته، مې زه به تاسو ته شخصي کې کول وکړم، تاسو ته به زه ټلیفون وکړم په ویډیو کال نه، د الله یو ته به پکې ضرورت هم رانه شي. علي جان اوس خو دا پېښه سوې ده، پلار دې الله رحم ورباندې وکړي، الله دې مغفرت ور نصیب کړي. الحمدلله تا د خپله خپل وایس له هر څه نه منکر سوی او حقیقي دین او عقیدې ته راغلی، نور ته زړه صبر کړه، نور ته زړه مه خفه کوه. له ما سره دې رابطه نه ده سوې، زه یقینا له زړه بښنه درنه غواړم، له زړه بښنه درنه غواړم. دا ځکه موږ خپل عذرونه هم لرو، هغه عذرونه تاسو را سره درک کړي او د موږ اډمینان بیچارهګان دي ټولې دنیا ته، دوی بیچارهګان لکه ډال داسې ولاړ دي. بیا زه تنها کس یم، بیخي تنها یم، نو په دې ما ته بښنه وکړي چې له ما سره مو خبرې نه دي سوي، یا مو د والد صاحب خبرې نه دي سوي. الله دې ده ته مغفرت نصیب کړي، الله دې قبر د جنت باغچه ورته جوړه کړي او تاسو ته دې الله صبر در نصیب کړي. الله دې استقامت تاسو ته او د تاسو فامیل ته، ورونو ته، قریبانو، دوستانو ټولو ته دې الله جل وعلا هدایت نصیب کړي او الله جل وعلا دې به استقامت ور باندې درکړي. آمين ثم آمين. ربنا يجزيك. السلام عليكم.